بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیک. په مسکو کې د افغانستان د لوی سفیر او د روسي ولسمشر له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ترمنځ لیدل. د پاکستان د کراچي بندر څخه د افغانستان اسلامي امارات سوداګریزې اتشې لیدنه او سوریې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې اترې. د لیو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د رواق کال د مرغومي 13مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر مولوي ګل حسن حسن د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره وکتل. روسیه کې د افغانستان سفارت وایي چې دې کتنه کې د دوه اړخیزو سوداګرۍ د پراختیا، افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو او د ګډو همکاریو په تړاو خبرې وشوې. ښاغلي حسن د روسیې د ولسمشر لخوا د نوموړي د باورلیک له مننه وکړه او د افغانستان پر وړاندې یې د دې هیواد مثبت دریځ وستایه. بل لوري ښاغلي کابلوف د ګډو سیاسي او اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د روسیې له لیوالتیا او چمتووالي اعلان وکړ. د پاکستان په کراچي بندر کې د وروستي اورلګیدنې وروسته د افغانستان اسلامي امارات سوداګریز اتشې مولوي آغا عمر فاروقي د یو شمېر افغان سوداګرو په ملتیا د کراچي د کانټینرونو نړیوال ترمینل یا کیچ له مسؤل امیر عزیز سره وکتل. په دې لیدنه کې د اورلګیدنې وضعیت، د کانټینرونو د زیان کچه او د افغانستان د ترانزیتي سوداګریزو مالونو سرنوشت وارزول شو. د کراچي بندر مسؤل ویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې اورلګیدنه کې د افغانستان او پاکستان 23 کانټینرونه زیانمن شوي او په دې تړاو څېړنې روانې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان ایت الله لکوزی وایي چې د غزني په مرکز او 15 ولسوالۍ کې 28 نوي مخابراتي سایټونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د ښاغلي الکوزي په وینا دغه سایټونه د 3G او 4G ټکنالوژي سمبال دي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا او د دې ولایت د محرومو سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټ او غږیزو اړیکو خدمتونو د مهیا کولو لپاره فعال شوي دي. او روسي خبر ده چې د سوریې ولسمشر احمد اشر تېره ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرامپ سره تلیفوني خبرې وکړې. د سوریې دولتي خبري اژانس یا سانا راپور ورکړی چې په دې تلیفوني اړیکه کې دواړو لوریو د سوریې په یووالي او د ځمکني بشپړتیا پر اهمیت د ثبات رامنځته کولو هڅو ملاتړ او د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کردانو خوندیتوب او د دوی د حقونو تضمین باندې ټینګار کړی دی. دواړو لوریو دغه راز هوکړه وکړه چې په ګډه به د داعش او د دې ډلې د ګواښونو له مخې وړلو ته دوام ورکړي. قدمونو له عملتیا مو مننه ته بیا ښه وخت او